بسم الله الرحمن الرحیم. له نن څخه 15 کاله وړاندې په 24 اسد په افغانستان کې د دریم ځل لپاره یو لوی ابرقدرت ماتې وخوړه او یوې اوږدې 20 کلنې جګړې پای وموند. تیر جمهوري نظام سقوط او اسلامي امارت د دویم ځل لپاره په ټول افغانستان باندې حاکمیت ترلاسه کړ. د اسلامي امارت مجاهدینو هم د جګړې په ډګر او هم په دوحه کې د میز پر سر امریکا دې ته اړ کړه چې افغانستان پرېږدي او نور باید افغانستان له دوی څخه آزاد شي. زموږ وضع دی چې امریکا د څه لپاره 20 کاله په افغانستان کې وجنګېدله او څه یې ترلاسه کړل او د امریکا د 20 کلنې جګړې میراث په افغانستان کې څه دی. سلام ستړی مې شیخ حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د مسیر خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې راسره د همدغې موضوع د بحث لپاره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. د پوهنتون استاد جاوید مومند، همدارنګه د نړیوالو اړیکو کارپو عزیز الدین مهارج چې د زوم له لارې له موږ سره وصل شوی دی، او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر ګل محمدین محمدي هم زموږ میلمه دی چې په څو شیبو کې به راسره په سټوډیو کې مل شي. درنو میلمنو ستړي مه شي، خپرونې ته پخیر راغلئ. تاسو هم راته یو تعریف د 24 اسد وکړئ او هیوادوالو ته ووایئ چې دا ورځ څه ډول ورځ ده او څنګه ولمانځل شي، د دې ارزښت لري، د دې ورځې مهرباني وکړئ. مننه. لومړی تاسو ته ګرانو میلمنو ته، تاسو ته افریقا همکارانو ته، لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. دا ورځ په لویه کچه باندې د بر افغانستان د اشغال د ختمېدو، بله، د سولو، امنیت، ثبات په هېواد ته راوستل، بله، شر او فساد، غله، مفسدین، فاسدین، غاصبین، پلورل سوي حکومت ختمول، خپله غله، شراندازه قاتلین له هېواده ورکول، خلکو ته سوله او امنیت بیرته ژوند وربخښل، افغانستان بیرته افغانانو ته په لاس کې ورکولو ورځ تعریفېدای شي. د هیلو و امید چې موږ کولی شو راتلونکي کې پرمختګ وکړو په اقتصادي چارو کې، په پوځي بناو کې. دا ورځ موږ تعریفولی شو. د امنیت راوستل او جګړه، وینه د افغان بهېدل، مخنیوی، دا له ټولو نه مهمه خبره صحیح ده. و په هر حالت باندې موږ همدغه اوسنی حکومت غواړو، ولو که هر څه خو شر او فساد غله دوباره بیرته دې وطن ته دوی حاکمیت دپاره نه غواړو. نو بنا دې ته په ټولو اړخو کې د ازادي ورځ په دې ویلی شو چې هم سیاسي ازادي موږ ته راغله په بر افغانستان کې، هم امنیتي موږ ته راغله، هم اقتصادي موږ ته راغله. په هغه وخت کې ټول غصب کړو. مهرباني. کور ودان ډېره مننه. مهارج صاحب، ما مخکې پوښتنه مطرح کړله چې د امریکا حضور دلته د څه دپاره و، د څه دپاره راغلی و. خو مومند صاحب په ځینو نورو مسایلو باندې بحث نظر درلوده. تاسې راته ووایئ چې د امریکا 20 کلن حضور دلته په افغانستان کې د څه دپاره و، څه دپاره راغله دوی او 20 کاله چې دلته وجنګېدله، مبارزه یې وکړه. دوی خو دعوه دا وه چې په افغانستان کې ترهګري ده، په افغانستان کې نشه یي توکي دي او موږ د دې په وړاندې مبارزه کوو. په داسې حال کې چې دوی چې بېرته کله وتل، په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په نشه یي توکو باندې اخته وو. مننه. دا ډېره جالبه سوال ده. زه دا د مومند صاحب په خبره باندې او لنډ رڼا ډېره کمه، ډېر لنډ، بیا به مسایل پاتې شي. صحیح. لکه مومند صاحب بعضې ګونګې خبرې وکړې، واضح خبرې څوک ونه کړي، دا خپله دښمن ته دوستي معنا ولري. خبره دا ده چې په اکثر رژیمو کې بعضې کسان رژیم تغییر کوي یا کسان پاتې کېږي، باندې دغه رژیم ناخوالې چې ګوري بیا هغه سره مقاطع اعلانوي. خلکو پرچم په وخت کې د داود خان مامورین پاتې وو، د همدغو مجاهدینو پلرونه وو. معلوم کړی چې ولیدل چې دا خلک غلط روان دي، دندې پرېښودلې. زه پخوانی ډیپلومات یم، د نجیب د وخت ډیپلومات یم. صحیح. معلوم کړی چې جمهوریت راغی او څه وخته ومه، بالا مسؤل ناخوالې دي، په هره وظیفه مې پرېښوده چې راغلم. ډېر پخوا راغلم، د ما تقریبا 40 کال دلته کېږي. صحیح. نو بنا خلک مختلف دي. یعنې د همغه وختونو 2004 کال را دې خوا ته تلویزیونو کې مو همیشه د جمهوریت پر وړاندې غږ پورته کړی ده او ډېرو کسانو بعضې کسان مثلا په زړه باندې، په لاس باندې، په حالت باندې هغه کړی ده، خپل دین ادا کړی ده. را به شو سوال ته. دا د تاریخ د بشر کې همیشه زورور حکومتونه تللي دي نور حکومتو ته، یا یو ملک تللي بل ملک ته د چورو، د غلا او د لوټ دپاره لښکر یې به وړلې. فرعونیانو هم یو وخت دا کار کاوه، د خپلې بودیجې و د هغه دپاره بل هېواد ته ګاونډي هېوادونو ته به تلله، بیا ته غارت دا کوله. دا کار پخوا په تاریخو کې افغانستان اوس تنها نه ده ازاد شوی، څو ځله د ازادي اخیستې ده. که اسکندر مقدوني ته ور تقریبا 330 کاله مخکې له میلاده هم اسکندر مقدوني و دا ډول راغلی. د موریا کورنۍ اشوکا پاچا هم تقریبا 222 کاله مخکې له میلاده افغانستان ته. همداسې اوس رازونو
دلته علاقو راغی، مغول راغی، ساسانیان و تایریان و تیموریان و کروخ کورنۍ و امویان و عباسیان و علاقو بالاخره دلته انګریزان راغلل، 3 واره د ماته موږ ورکړله. موږ ته نه استقلال نشو تجدیدولی. موږ به د 1842 کال چې 19 کې جګړه پیل شوې وه، هلته هم موږ مکناټن له منځه یوړه، وزیر صاحب اکبر خان او نور اتلان ازادي واخیستله. بیا یې په کوناري په مرګ کې یا په تېښته کې په 1888 کال کې چې 88 کې جګړه پیل شوه. دویمه جګړه هم موږ کړې، درېیمه جګړه هم وکړه په 1919 کې. همدغسې بیا روسان راغله، روسانو سره هم جګړه وه، هغه هم اشغال ته راغله، مطلق اشغال ته راغله. اوتسې همدا جمهوریت ونیسي او لاړ شي ګرمو اوبو ته ځان ورسوي، کراچۍ بندر تر هند اوبو پورې. بیا نو وروسته امریکایان راغله، هغه هم چیس راغلي وو، لوټ ته راغلي وو، معدنو ته راغلي وو. هره سیمه چې په دنیا کې د درېیمې نړۍ ستراتیژي سیمه یا ته انرژي لکه دا اوس ایران کې یا په نورو ځایو کې چې انرژي په سوریه کې مثلا، یا مثلا دغه حیفا بندر چې په غزه کې کشف چې 400 میلیونه متره مکعب ګاز راووتله. دا لواطا سیم په دې کې څومره جګړې وسوله، تقریبا 2 کاله اسرائیل سوریه کې چې پایپلاینونه تېروله. جګړې معمولا زورور هېوادونه ځي لښکرې وړي د خپل منفعت دپاره، د خپلو ګټو. افغانستان ته ډېرو خلکو سترګې کړې، خپله د هغه وخت کې صفویان هم دلته وو، مغول هم دلته وو، مختلف راته د ګټو دپاره. اما افغانانو په وینه په جنس کې دغه یو شایسته چې همیشه خپلواکي او ازادي غواړي، قرباني ورکوي، ځان تباه کوي او مرګ او درد او هڅه په ځان باندې مني. هماغه متل دا وایي چې په کور کې جنګ، په بهر کې ننګ. دا همیشه افغانانو کړی، لکه په دې ښه دننه په کور کې ناخوالې موجود هر څه، اما د پردي په وړاندې بیا یو لاس دي. نو امریکا له اوله دې نه چې اقتصادي هغه غوښتله، دلته یې غوښتل چې د سیمه اشغال کړي، دلته بیا خپل حریفان روسیه، ایران، چین دې ته یو تادي جوړ کړي. اما متاسفانه دوی مطالعه دقیقه نه وه کړې، عبرت یې د اسکندر مقدونه تر روسانو پر نه واخیستی. دوی که یو وار یو څېړنه کړې وه چې د افغانان په کوم خوی خواص باندې دي. متاسفانه دوی راغله 20 کاله ټول حالت یې جګړې ته جوړ کړی و، ټول حالت. کوم چارواکه چې راوسته او چارواکه کاوه هم یې اساسیتونه ته جوړول، اقلیتونه د اکثریت په سر راپورته کوله، قصدي ډول یې دغه ډلې راپورته کولې چې کابل کې بېنظمي جوړه کړي، لنډهګري وکړي. چارواکو ته یې ویلي تاسې که رشوت اخلئ، که غلا یې کوئ، که غصب کوئ، په من کار مه لرئ. دا یو واقعیت خبره وه. کورو ته قاضي تله چاپې لګولې، قاضي ته ور بمبار کوه، قاضي ته وراتله په وادو کې په بزګرو په دې باندې بامونه اچول. هغه چې مخدره توکي کرله، مثلا تخم راوړو. بله مارج صاحب هدف یې دا و چې ډار او ویره خپره کړي دلته، که نه هغه څوک چا سره چې دوی په رقابت کې هغوی ته خپل قوت ښوده چې یا هغوی ته خپل حضور ښکاره کوه په افغانستان کې. غوښتل یې دلته بعضې بنیادونه تاریخي هر څه له منځه یوسي، سیستم دلته بدل کړي، فرهنګ بدل کړي. دا سیمه کې د جګړې له ورته لمن ولا شعار د سولو د امنیت او د خو ګټه یې به دوی ته څه وه؟ اما دلته بوتله چې مارج صاحب ګټه یې څه وه دوی ته چې دا کارونه یې کول؟ د حریفانو دپاره پاتې سي، نوره وسله په ځای کې خپله وسله استعمال کړي، استعمال یې کړه، په خپله وسله امتحان کې ویې کړله، د حریفانو ته ډار او وهم غوښته جوړ کړي. اما په دې باندې کامیاب په دې نه سوله چې دلته افغانانو هم طالبانو مسلح او غیر مسلح افغانانو د دوی شتون په دې هېواد کې نه مانه. دوی بالاخره په دې باندې راضي سوله چې شتون د دوی دلته فایده نه کوي، غیر له دې نه چې اساسیتونه جوړ کړي او مرګ و زوبله جوړه کړي. بالاخره راضي سوله دې ته چې راسي په خطر کې کښېني، خبرې اترې وکړي او افغانستان پرېږدي. دا کار اوس عام په مصلحت، عام په زور باندې، عام په دې باندې پوه شو چې بالاخره دوی غیر له دې چې مصرف دلته وکړي راښکېل سوي دي، بله فایده نه کوله. څومره چې شتون یې درلوده، د خلکو نفرت دوی په وړاندې زیات ده. نو متاسفانه دغه ستونزه و. یوه خبره زه وکړم چې افغانان باید په هر هېواد باندې اعتبار ونه کړي. موږ باید نور خپلو وطن ته، خپلو زیربناو ته، اتحاد ته، وحدت ته، خپل اساسي کارو ته، اوبه مهارولو ته، زراعت ته، مالدارۍ ته، معدن ته باید دې ته کار وکړو چې خپل اقتصاد پیاوړی کړو.
همدغسې دافع هوا او خوای ولرو هر څه په خپل افغانان کورودن راګرځم انشاءالله د دنیا د ګاونډیانو د خبرو احساسات مدونه ولېږي او نن نیابتي جګړې ته راولي دغه ته پرمختګ وکړو نسل روزل کېږو د وزن او د مرګ مخنیوی باید وکړو او دننه په کور کې هر څه چې دي خپله په مصلحت باندې په خپل فرهنګ په خپل دین په خپل آیین حل کړو. ډېره زیاته مننه. مارج صاحب فکر نه کوي چې امریکا دا ثابته کړله چې یوازې پوځي فشار یا پوځي قوت د یوې ټولنې د کنټرول او همدارنګه د یوې ټولنې د سیاسي راتلونکي دپاره کافي نه دی؟ بعضې هېوادو کې دا سمه ده، بعضې هېوادو کې بیا دوی کامیابه دي. ولې زورور ده زیارې خواته چېرته صرف انرژي ده ګټه ده منبع ده عایق دي دا په دنیا کې رواج دي ته موږ څه نشو د خپلو تعامل غذایي په هند کې څه کول. خو که مثال د افغانستان ورکړو فکر کوي چې په افغانستان کې کامیابه ده دا پالیسي دي؟ بله صاحب پوره شوم وایم که مثال د افغانستان ورکړو مثلا درې لوی قدرتونه مات شول امریکا بیا سر د هغې هم راغله خپل پوځي قوت نه استفاده کوله نو دا دوی ته نه وه معلومه چې افغانان پوځي قوت نه مني؟ بالکل دا خبره خو دا ورته معلومات نه وه. یو خبره اصل په دنیا کې ډېر مهم ده چې ازادي اخیستل دښمن په شا وهل یو کار ده بیا ازادي ساتل دا له هغه نه سخت او مهمه ده. دا کار موږ کړی که موږ ووایو چې مثلا تنها درېیمه نړۍ هېوادو ته او ضعیفو هېوادو ته زورور ځي و ناپوهه ملتونه اشغالېږي او نور نه کې نه په دنیا کې ټول اشغال شوي. خپله امریکا 11 هېوادو اشغال کړې وه کله چې په 1492 کال راکش شوې ده تر 1980 کاله پورې دا مستمره وه. حتی هغه ریډ انډین خلک چې وو دا کسان چې له منځه وړل دغه استعمار له منځه یوړل. په عربیال هغه ته ګورې 11 هېوادو دا په بیرغ کې 11 خط دي. خپله انګلستان په همدې عظمت باندې د نوماندي له دورې نه ویلیام د سیکنډ نه په 1016 کال را دې خواته دوی کراکړه ازادي خپله واخیستله. دا انګلا ساکسونو دا خلک دا له بل ځای راغلي دي. همدغسې جرمني ته لاړ شئ نورو د دنیا هېوادو ته خپله دغه ایران چې ځان ته وایي که مایي تورسن دروغ وایي دا اوس ازاد شوی د هغو نومر امویانو عباسیانو طاهریانو د ساسانیانو پورې دغه مختلف ترکه چنګیزیان په دې حکومت کړی ده. هند خو معلوم د پاکستان خو نه و په وخت کې افریقایي یو هېواد دغه شپږ شپېته هېواد یې هر یو یې ژبه یې خپله نه ده. راځي همدغسې اروپایي هېواد سلواک ته وګوره بلغاریا ته وګوره بل ته وګورئ. بله مارج صاحب وخت مو خپرونې خلاص کړئ خبرې مو لاندې راټولې کوي. یعنې خبره دې کې ده چې لاندې که موقت خلک ملت باید واوري. ازادي موږ په لسهاوو وارې اخیستې ده ساتل هم نه ده. لاند راته ووایئ څنګه یې ساتلی شو؟ لاند راته ووایئ مارج صاحب لاند په څو توکو راته ووایئ څنګه یې ساتلی شو؟ هوښیار شو باید هوښیار باید تجربو نه کار واخلو. نور د پردیو په شعارونو د دین په شعارونو د دیموکراسۍ په شعارونو د فلاني احساساتي خبرو باندې نور نه غولېږو حقایق باید درک کړو. صحیح که معامله کوو له نړیوالو سره د خپلو ګټو د خپل ارزښتونو په بنیاد ویې کړو. که یې نه سو کولی هماغه بېطرفي سیاست ښه ده دننه باید پوه سو چې د موږ ګټه په یووالي په اتفاق کې ده په اقتصاد کې ده خپل مټ باندې ودرېږو. ډېره زیاته مننه کورودن. احتیاج و دا سوریه یې ولې له منځه ویوړله؟ یعنې منظور به دا کله جولاني راغی بال هغه چې حکومت تغییر شو جولاني راغی 4.5 بامونه یې ولې واچول چې زیربنا یې ورته له منځه ویسي اقتصاد له منځه ویسي کارخانې فابریکې سلا هغه چې دی وابسته و تړلی په غرب باندې سي. خلاق دا کار کوي د تا بنیاد و فرهنګ و تاریخ و ژبه هر څه له منځه بیایي هغه ته په ده باندې وتړل سي. خلک به نور نو هوښیار سي باید پوه سي. کورودن مارج صاحب ډېره مننه وخت مو د خپرونې خلاص دی. یا دولت یو رژیم په کنار وروستی ښار په هر ډول چې راځي که په زور که په معامله د ده ملاتړ پکار ده که غلطي لري اصلاحاتو ته پکار ده همدې باندې راټولېدل کراکران نور کار کول. پیر یو کړی راځي تخریبوي دي یو کړی راځي مثلا پخوا دلته بعضې کسان و توپ تیارې هر څه سره و وتښتېد. اوس د امریکا او له انګلستان او له غرب نه شعارونه ورکوي جبهه ساختې مجاهدین جوړې کوي ګټناکه احساسات د خلکو استفاده کوي. هوښیار سي ملت اتحاد وحدت خپل ګټو ته نور ژمن پاتې سي. مننه درنو مېلمنو زموږ ګلم سټوډیو ته راغلی. مارج صاحب له تاسو مننه چې خپرونه کې سره برخه واخیسته. کور مو ودان خیر اوسي. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مرسته تر پایه وکړه. تر بیا بلې خپرونې ته خدای پامان.